داستان. لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. غږ حیات الله رستم خیل. اوریدونکو، تاسو د قاچاقبرې د داستان نهمه برخه اورئ. شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. یو کس یې راوست، لومړی به یې ښه تلاشي کوو، پیسې، موبایل، هر څه به چې ورسره وو نو هغه به یې ترې اخیستل. بیا به یې کمیس ترې وویست، له هغه وروسته به یې پتلون ترې وباسته، بیا ادبي معاف، یوازې نیکر به یې پرېښود. دا ټول شیان یې یو ځای جمع کول، لوی ډمبار یې ترې جوړ کړ. اخر کې یو چاغ پوخ سړی پاتې شو، نو هغه یې هم مخې ته ودروه. نور کسان یې لپ لغړ په یوه نیکر کې یخته درولي دي. په چاق پڼ سړي باندې یې کمیس وباسته. وروسته یې ورته وویل پتلون هم وباسه. هغه پتلون نه باسه. ترکي عسکر راغی، یو کیبل ورسره و. سړی یې ملا ته 2 کیبله ووهه او په ترکي ورته وغږېده. نو حتما یې همدا ورته ویل چې پتلون وباسې کنه نور دې هم ووهم. سړی پتلون وباسه، خو ملامت نه و چې د پتلون له باسلو یې انکار کوه، ځکه چې نیکر یې نه درلوده. ترکي قومندان او نورو چې ورته کتل ټولو په یو وار وخندل. لپ لغړ کسان له یوې خوا یخ لړزول، له بلې خوا د هغوی هم خندا نه ورته درېده. ما ته هم دلته په کانتینر کې خندا راغله، ښه په کړس کړس سره مې وخندل. مور مې راته وویل لورې دا څه کوې؟ لکه چې لیونۍ شوې. ما ویل مورې ته بهر نه ګورې؟ په سړیو باندې قیامت جوړ کړی ده. غمجن او خادمن ټول ورته خاندي. ترکي قومندان خوله له خندا ډکه وه، په ژبه یې نه پوهېدم، خو د لاس په اشاره یې پوه شوم چې ورته ویلي له پتلونه دې هم تیر یو، خو اوس یې ژر پورته کش کړه. لږ وروسته د کالیو، موبایلونو، پیسو له انباره لوګی پورته شو. هر څه ته یې ور ورته کړ. نارینه کتار ولاړ دي، لوس لپړ له نیکر پرته یې بل هیڅ څه په تن کې نسته. یو ډېر لوکس فوزي موټر را دننه شو. قومندان او نور سرتیري ورته په بیړه پورته شول، سلامي یې ورته وکړه. پوځي موټر زموږ د کانتینر په لوري را روان شو. خوا کې مې ودرېده. په یو پوځي یونیفارم کې یوه میرمن ترې ښکته شوه. 2 نورې سرتیري هم ورسره وې. میرمنې تورې عینکې په سترګو وې. خدای شته، پوزیشن یې ډېر سخت خوند راکړ. ځان سره مې وویل زموږ وطن چې دا ډول پرمختګ ته رسیږي او د یو ښه نظام څښتن کیږي، تورې مرغۍ به سپینې او سپینې به تورې شوې وي. زما سوچ د دوی په راننوتو پرې شو. دوی ټولې زموږ کانتینر ته را دننه شوې. یوې میرمنې په دري ژبه موږ ته وویل زه عایشه نومیږم، د افغانستان یم، دلته دوی سره د ترجمانې په توګه کار کوم. میرمنه غواړي له تاسې څو پوښتنې وکړي. زما مور د افغان ترک له لیسې فارغه شوې وه. له عایشې یې مننه وکړه، ورته یې کړه زه کولی شم په ترکي ژبه له دوی سره وغږېږم. تاسې ترکي ژبه زده ده؟ هو. ولې نه، خبرې ورسره وکړه، زما کار به هم اسانه شي. مور مې ترکۍ میرمنې ته سلام واچوه. زه په ترکي ژبه نه پوهېدم، خو دلته د مور له قوله لیکل کوم. پوځي میرمن حیرانه او بیا مسکی شوه. وی ویل ترکي ژبه دې چیرې زده ده؟ مور مې ځواب ورکړ د ترکانو په کومک یوه لیسه په کابل کې شته چې افغان ترک لیسه نومیږي، هلته مې درس ویلی ده. فوزي ترکۍ خوښه شوه. وی ویل ویلی شئ، ولې مو دلته تاسو د راتلو خطرناکه لاره وټاکله؟ مجبور وو.
د څه مجبورۍ مو لرله؟ هم ځان ته کړاو ورکوئ او هم موږ ته کړاو جوړوئ. مېرمنې زه هم په دې افسوس کوم چې موږ افغانان تاسې ته ولې بار بار د کړاو سبب کیږو، خو بیا هم خبره تر مجبورۍ رسیږي. د مجبورۍ لامل راته ویلی شې؟ زه ډاکټره یم، لوړې زده کړې لرم. په افغانستان کې مې په خپل مسلک کې ډېرو ته تن نه ورکاو. ښه کار مې جوړو. د ځان او کورنۍ ساتنه خو څه کوې؟ دوه بېوزله نورې کورنۍ مې هم له ځان سره ساتلې. بس ظالمانو حلقه را باندې تنګه کړه، باج به یې رانه غوښته. 2 ځلې خو یې هغه پیسې رانه واخیستې کومې چې ما ګټلې وې. په 3م ځل مې نه ورکولې او نه راسره وې. د اولادونو د اختطاف یې راته اخطارونه راولېږل. نو اخر مجبوره شوم، ډیره مجبوره. که نه څوک خپل هیواد پرېږدي. د چا له هیواد څخه زړه کېږي چې هلته یې خاپوړې کړې وي. که ته زما په ځای شي او له داسې ګواښونو سره مخ شي، نو آیا ته به ورته اقدام ونه کړې؟ ته به د خاپوړو وطن پرېښودو ته اړه نه شي؟ ما مې په لاره یو ځوان زوی وبایله، راته ځواني مرګ شو، بې غسله او بې جنازې مو ښخ کړ. زما د زړه ټوټه رانه بېله شوه. نو آیا چې سړی ډېر مجبور نه وي، دا خطرناکې لارې په ځان مني؟ په ځان د چا لورېږي چې د مرمیو په باران کې یو غره ته پورته کېږي او له بل څخه کوزېږي. بالاخره پای یې هم دا شي چې عسکر یې ونیسي، لپ لغړې کړي او په یوه نیکر کې یې ودروي او بیا یې بیرته په هغه لاره وشړي په کومه لاره چې راغلی وي. فوجي مېرمنې موږ سخت مجبور شوي یو او دلته ستا په مخ کې چې ولاړ یو، دا له مستي نه یو ولاړ، بلکې له مجبوري ولاړ یو. د فوجي مېرمن سترګې له اوښکو راډکې شوې، عینکې یې له سترګو لرې کړې، په دسمال یې اوښکې پاکې کړې، خو خبرو ته غوږ وه. زما مور هم له همغسې په خبرو لګیا وه. ویل خاوند مې هم عادي سړی نه دی، د پوهنتون استاد دی. هغه لپاره هم خطره وه. یو ځل ټپي شو خو خدای راته روغ کړ. آیا 2م ځل مې هم همداسې ګواښ ته پرېښی وی؟ پوهېږم ترکان سخت هیواد پال خلک دي. زه هم د خپل هیواد په پاللو کې له ترکانو کمه نه وم. یو هیواد پال انسان چې وطن پرېږدي ته یې حد ټاکلی شي چې هغه به څومره اړ وي. هېڅ بله لاره نه وه راته پاتې پرته له دې اقدامه چې ستا په مخ کې ولاړ یو. ترکۍ مېرمنې د ژړا په وجه د سترګو له کنجو وتلي رانجه په خپل دسمال پاک کړل. بیا یې وویل خاوند د هغو خلکو کې دی؟ هو. نوم یې څه شی دی؟ استاد زلمی. ترکۍ ترجمانې ته وویل د دې پوستې قمندان ته ورشه، ورته ووایه چې زلمی ځان سره وساته، نور خلک ولېږه. ترجمان یې راته سترګه ووهله. معنا یې دا وه چې کیدای شي تاسو سره مشره مرسته وکړي او واپس مو ونه لېږي. مور ته مې وویل مورې. هغې ښکلې سترګې راپورته کړې. د خپل ځان د مظلومیت کیسې کولو ته یې خپله هم سترګې سرې شوې وې. ورته مې کړه خیر دی، ورته ووایه چې هلته د بلال په نوم مې یو زوی هم دی. کوم بلال؟ ولې هغه چې ستا میړه یې له مرګه بچ کړ او 4 ساعته د شکر په ستن پسې ورک و. مور مې ټنډه ووهله. بیا یې فوجي مېرمنې ته وویل خاوند او بلال زوی مې هم هلته دی. فوجي مېرمنې زما د مور خبرې په اورېدو ترجمان ته وویل قمندان ته ووایه چې بلال هم وځنډوي، نور کسان ولېږئ. ترجمان لاړه او موږ ته فوجي مېرمن سمه معجزه شوه. خو لا مو هم سم باور نه کېده چې فوجي مېرمن موږ سره څه کوي او له دې کاره یې موخه څه ده. فوجي مېرمنې مې مور ته وویل سخت زړه مې در باندې وسوځېده او دا لومړی ځل دی چې په غیر قانوني لاره یو څوک نیسم او زما له عذابه بچ پاتې کېږي، ځکه موږ ته لومړی ترکیه ده بیا انسانیت. خو نه پوهېږم زړه مې ولې دومره نرم شو او له سخت زړه مې اوښکو تویولو ته اړ کړم. پوهېږم دا کار مې نه یوازې له وطن سره خیانت دی، بلکې ما ته هم په یو لوی خطر تمامېدی شي، ځکه زه چې څه کوم هغه غیر قانوني دي. زه په دې نه پوهېږم چې ولې نن په قانون پښه ږدم او د خپل زړه خبره مې منم، خو نن دا خامخا کوم. مېرمنې فوجي خولۍ په میز کېښوده. خبرو ته یې دوام ورکړ.
زه د دې سیمې د سرحدونو نظامي مشر یم او د دې حوزې قومندان هم زما ورور دی. پوهیږم که لوړ مقامات زما په دې راز پوه شي چې ما له تاسې سره مرسته کړې او په خپل موټر کې مې د سرحد را دننه کړئ، نو دنده مې خامخا ځنډېږي. کیدای شي بیا بندخونې ته هم ولیږل شم، خو بیا هم دغه کار کوم. هڅه کوم څوک خبر نشي. شونډې یې سره بیرته کړې، مسکا یې وکړه، بیا یې وویل ځان ته ښه چانس. مور مې د هو په دود ورته سر وخوځوه، بیا یې په داسې حال کې په دعاو لاس پورې کړ چې له سترګو یې د خوښۍ اوښکې تویېدې. ترجمان راغله، د امر ډاډ یې ورکړ. فوزي مېرمنې ترجمانې ته وویل هغه 2 کسانو ته د جامو غم وخورئ. کله هم چې چمتو شول بیا احوال راکړه. لږ شیبه وروسته یې د هغوی چمتووالي غږ هم واورېده. د بهر راتلو یې راته وویل. کانتینر ښه ګرم و، غوږونه مو پکې تاوده وو، خو بهر هوا تونده یخه وه، سم نیش یې لګوه. موږ ټول د مېرمنې په موټر کې کېناستو. له لږ مزل وروسته د یو کوچني ښارګوټي څنډې ته راورسېدو. ویې ویل دلته مو ښکته کوم، باقي مو خپل کار دی. ترکیه کې ژوند درته جوړوئ او که له ترکیې وځئ خپله خوښه مو ده. خو د نن نه پس که د کوم نظامي پوښتنو سره مخ شوئ، نه ما لیدلی یاست او نه مو زه لیدلی یم. هیله ده زما په پیغام پوه شوي یاست. مور مې ورته وویل که څوک مې غوښې هم په امبور کې ونیسي نو ستا له خوا به ورته ونه وایم ډاډه اوسئ، افغانان احسان فراموشه خلک نه دي. هغې زما د مور په غوښین مخ لاس تیر کړ. ویې ویل ستاسې د غیرت کیسې مې ډېرې اورېدلې. افغانانو د تاریخ په یو پړاو کې له موږ سره نه هېرېدونکې همکاري کړې ده. له دې خبرې وروسته یې زما مور سره مخ پیوند کړ او موږ نور له موټره ښکته شو. یو ځای کې د لویو بسونو هډه وه، هغه ځای ته مو حرکت وکړ. لږ شېبه وروسته هلته ورسېدو، یو ګوښې ته کېناستو، ډېر وږي شوي هم وو. مور مې یو څه د خوراک لپاره راواخیسته، ځکه په ترکي ژبه پوهېده. له خوندور خوراک وروسته مو لوږه ختمه شوه. قاچاقبرو په ایران کې موږ ته یو سیم کارت راکړی و، ویلي چې ترکیې ته واوښتئ په دې شمېره به زنګ وکړئ. زموږ نفر درته راځي. خوشبختي مو په دې کې وه چې سیم کارت مو د مور سره و. که د پلار یا هم له بلال سره وای نو په اور کې سوځېده. مور مې هغه راواخیست، زنګ یې پرې وکړ، کس رخ شو. مور مې موقعیت ورته وښود. یو ساعت لا نه ووتلی چې موټر مو مخې ته ودرېده. موټر ته ور وختو، بلال هم را سره و. نور بلال لکه زموږ د کورنۍ غړی داسې شو. کله کله به مو چې د سترګو له کونجو ورته وکتل، د بیچاره ته به هغه د ترکي عسکرو د جامو ویستلو حالات ور په یاد شو. وبه شرمېده او له ځمکې سره به یې سترګې وګنډلې. دې ترکي قشاقبر یو کور ته بوتلو. کور وړوکی و خو په ښکلي ډیزاین جوړ شوی و. 4 اتاقونه یې درلودل. بس همدلته میشت شو. د تلو مخکې قاچاقبر وویل دلته به تاسو 3 ورځې یاست. دا ځای امن دی. حالات چې ګیم ته چمتو شول نو بیا احوال درکوو. شپه مو ښه په آرام تېره کړه، نه ویره وه نه د سفر غم و. سبا سهار یو کس دروازه وټکوله. زه ور ووتم. هغه بیګانی قاچاقبر و. څه یې وویل زه پرې نه پوهېدم. مور ته مې غږ وکړ. هغې ته یې وویل تاسې په ترکي ژبه پوهېږئ؟ بهر وتو کې درته کومه ستونزه نه جوړېږي. زه راغلی یم، ځان سره دې ولم، چکر در باندې وهم. دا خبره مې په مور لکه تندر داسې ولګېده، سره او شنه شوه. موږ ته یې ترکي خبره ترجمه کړه. غوښتل یې قاچاقبر د سپکولو الفاظ په ذهن کې راټول کړي، خو دا هر څه د بلال مداخلې خاموشه کړل. مور ته مې ویل ته مه ورته په غوسه کېږه، دا ځای د غوسې کولو نه دی. یوازې دومره ورته ووایه چې موږ د چکرو لپاره دلته نه یو راغلي، یوازې غواړو تر منظره ورسېږو. مور مې هم زغم پیدا کړ او په حوصله یې وویل وروره موږ یوازې غواړو له ترکیې ووځو. زه د چکر علاقمنده نه یم او له تا مننه کوم. د ترکي رنګ والوت، لاړې یې په خوله کې وچې شوې. د ښه خجالت سره یې مخ واړوه او په خپل کار پسې لاړه، خو درس یې وانه خیست.
په زړه کې یې څه وو چې باید سر ته یې رسولی وای. درېیمه ورځ هم را ورسېده کومه چې زموږ د ګیم لپاره ټاکل شوې وه. یو پیک اپ ته ورته موټر راغی. موږ هم پرته له ځنډه وروختو. حرکت مو پیل کړ. ترکي زما د مور په مخ کې سترګې خښې کړې وې. یو او بل لوري ته یې نه کتل. هغه زما د مور شان نه خوشې کوله. هر ځای به یې یو پلمه جوړوله تر څو مور مې له موږ جدا کړي او ځان سره یې بوزي. مور مې هم احساسوله چې د سړي ارادې ورته سمې نه دي. پرې پوهېده خو ځان یې ناګاره اچاو. هر چال به یې ورته په نرمۍ شنډاوه. د 2 اونیو سفرونو په لړۍ کې د ترکیې او یونان ترمنځ سرحد ته ورسېدو. زموږ او د یونان ترمنځ یوازې یو بحر و. قاچاقبر لا هم ستړی شوی نه و. له خپلو شومو هڅو یې لاس نه اخیست. موږ د بحر په یو ساحل کې کېناستو. له وچې مو سفر بدل شو. لاره مو په بحر کې شوه. قاچاقبر په بحر کې په یو خونکاره لاره د تلو راته وویل. بله چاره مو نه لرله. یو طرفه جاده وه، برګش یې نه درلوده. دا هغه لاره وه چې ډېرو پکې سرونه خوړلي وو. د مړي او ژوندي نوم ترې همدلته اخیستل کېده. خو بس د ناچارۍ میرمنه واخلم. سړی څه ته ار کوي. سفر چمتو شو. مور مې بلال ته ورغله. نو هغه ته یې وویل بلاله ته مې لکه زوی داسې یې. د دې قاچاقبر سترګې او پلمې خوند نه راکوي. خامخا څه په زړه کې لري. موږ خو د دې سفر نه تر دې دمه دا زده کړل چې کور، هیواد، خپلوان، پیسې، شخصیت، توهین د هر څه مو له لاسه ورکړل. یوازې موږ ته عفت او عزت را پاتې دی. که دا هم لاړ شي نو بیا خو نور د دې نړۍ د اوسېدو جوګه هم نه ګرځو. دغه پک مردار خور زما لپاره ښه نیت نه لري. ته په موږ باندې پام کوه. خاوند مې شکر لري. هغه د داسې خبرو تاب نه لري. اوس ته زموږ یوازینۍ هیله یې. بلال وخندل. بیا یې وویل کاشکې تاسې راته داسې په عذر او خواره خوله د ځان د حفاظت نه وی ویلی. ما ته مور، پلار او نیکونو داسې درس راکړی چې ستا ویلو ته یې اړتیا نه ده پرېښې. پوهېږم دلته مو بل څوک د لاسنیوي نشته. ما ته مو هیله ده خو ډاډ درکوم که چیرې تاسې ته څوک دلته په بده سترګه وګوري او زه یې یوازې ننداره وکړم، زه به بیا د خپل ضمیر سره څرنګه ژوند تیر کړم، څرنګه به مې خپل ځان وبخم. د وجدان عذاب خو به بیا ما ووژني. بیرته په ستنېدو کې به بیا خپلې خاورې ته څرنګه ګورم، څرنګه به د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې درس خپلو زمنو ته په خوله راوړم. هغه درس چې موږ ته نیکونو پرېښی ده. زه له اوله لکه سیوری در سره یم. دا چې نږدې او ګډ مزل در سره نه کوم دا بېله خبره ده، خو هیڅ مې له سترګو خالي نه یاست. تا ته ګواښ زما مور ته ګواښ بولم. تا ته زیان به لومړی ما زیانمنوي او بیا به تر تا رسېږي. هیله ده له دې وروسته ما ته عذر نه بلکې د یو مور په صفت امر وکړې. مور مې د بلال سر په دواړو لاسو کې ونیوه. هغه یې په ټنډه ښکل کړ. بیا یې ورته وویل جمیل زوی خو مو تورو خاورو وخوړ، خو تاسې یې ځای راته ډک کړ. د خپل زوی غوندې مې در باندې ډاډه یم. وړې وړې کښتۍ راغلې، مسافر ور وختل، ډکېدلې او وتلې. زموږ نوبت هم را ورسېده. کښتۍ ودرېده. بکسونه مو اوږو ته کړل. مسافر ور وختل. زه تر ټولو اخر کې وم. همغه قاچاقبر راغی. ما ته یې وویل ته مه ورخېجه. سره د دې چې د یو نفر ځای پکې و. هغه بیا کښتۍ ته ورنږدې شو. زما مور ته یې وویل ته هم ترې راښکته شه. کښتۍ درنه شوه. د غرقېدو چانس یې زیاتېږي. په بله کښتۍ کې به کېنئ. مور مې بلال ته وکتل. نو هغه یې د کتو په پیغام پوه شو. بلال ژر له کښتۍ ټوپ کړل. ویې ویل کښتۍ درنه شوه، زه به ترې ښکته شم. دوی دې لاړ شي، موږ په بله کښتۍ کې به لاړ شو. د مور او پلار کښتۍ حرکت وکړ. قاچاقبر د بلال مخې ته ودرېد. له څه ویلو پرته یې په مخ په څپېړه ووهه. په ایرانۍ ژبه یې ورته وویل ته څه کاره یې؟
چې زما په کارو کې مداخله کوي. هغه غوښتل په بلال پټاکي وکړي خو بلال نور پرې نه ښوده. هغه ته یې سوګان بند کړل. په 2-3 سوګانو یې سړی ګنګس کړل. په خپل ځای کېناست. د هغه نور ملګري راغلل خو مسافر ډېر وو. یو بل یې ګواښ کړل. لږ وروسته بله کښتۍ راغله. موږ حفاظتي واسکټونه واغوستل. زه او بلال دواړه جوړه وروختو. ما بلال ماته تر ډیره کتل پرته له دې چې یو بل ته خبرې وکړو. د کتو په پیغام سره پوهېدو. موږ دواړو احساسوله چې کیدای شي دا مو وروستی لیدل وي. که کومه پیښه وشي نو یو بل باید وبخو. ما هم هغه ته په همدې ویرې کتل. دغه کښتۍ د 10-12 نفرو لپاره بسنه کوي خو دوی 20-25 کسان ورخیژوي. کښتۍ تک ته تیاره شوه. حرکت مو پیل کړ. زما خو لومړی ځل و چې په یو داسې بحر کې حرکت کوم چې نه یې سر معلومیږي او نه بیخ. د کښتۍ له پیله مې زړه په درزا پیل وکړ. 1 ساعت مزل مو وکړ. کښتۍ په حرکت وه. مخکې یې شنې اوبه څیرلې او شاته به یې یوه لاره پرېښوده. ورو مو شاتنۍ له اوبو جوړه شوې لاره بیرته اوبو ډکوله. اسمان هم تک شین معلومېده. یوه نیمه الوتونکې مرغۍ به پکې ښکاره شوه. وزرې به یې معلومېدې چې په هوا کې د توازن او تلو لپاره ښوروي. کښتۍ لاره لنډوله. له سمندري موجونو او د یونان او ترکیې د سمندري ځواکونو له ویرې به مو یوه او بل لوري ته سترګې غړولې. مخ لوري ته مې پام شو. د بحر یوه څپه لکه غونډۍ پورته کېده او بیا ښکته کېده. څپه زموږ په لور را روانه وه. په چټکۍ زموږ لوري ته په خوځښت وه. په کښتۍ کې ذوق او شور جوړ شو. ناستو خلکو هم دغه لویه څپه لیده چې د کښتۍ خواته را نږدې کېږي. کښتۍ کې ناست خلک زیاتره د افغانستان، عراق، سوریې او پاکستان وو. په ورختایي دوی یو او بل ته کتل. له څه ویلو پرته یې یو بل ته د لیدو په وسیله پیغام ورکاو چې حالات بیړني دي. دوی د خطر سره مخ دي. لا اله الا الله محمد رسول الله مې د ځینو په خولو واورېدل. ما هم کلمه تېره کړه. بلال ته مې وکتل. د هغه رنګ سره الوتی و. سفره ورسېده. کښتۍ یې پورته کړه. له کښتۍ سره د څپې ټکر زه هم په هوا کړم. هر یو د کښتۍ په منځ کې په تاو شوي رسۍ منګولې لګولې وې. خو زما لاس لا مخکې ترې خطا شوی و. بلال زما د نیولو هڅه وکړه. هغه لاس راپسې راواچوه خو زه د کښتۍ له چوکاټه وتلی وم. هغه مې هم ځان سره راواخیست. په بلال پسې بل کښتۍ کې ناست مسافر لاس وروغځوه. هغه ته د بلال حفاظتي واسکټ په لاس ورغی. حفاظتي واسکټ د بلال له غاړې وخوت. په کښتۍ کې ناست مسافر ته په لاس کې پاتې شو. زه د اوبو په منځ کې ولګېدم. بلال هم زما د ژغورلو لپاره زما په سرنوشت څه چې له ما په بدتر سرنوشت اخته شو پرته له کومې وسیلې اوبو ته ولوېده. ما سره خو حفاظتي واسکټ و. اوبو نه ډبولم خو بلال سره هیڅ هم نه و. هغه همداسې لاس او پښې په اوبو کې وهل تر څو یې اوبه ډوب نه کړي. نو هغه زما نه په یوه فاصله کې لرې و. کښتۍ د څپې بل لوري ته واوښته. ډوبه نه شوه خو تم هم نه شوه. د خپل مرګ لومړی پړاو مې په سترګو ولیده. په دې عقیده شوم چې نور هر څه خلاص شو. کښتۍ په خپله مخ لاړه ځکه د بحر منځ هم د قیامت په څیر وي. هر سړی د خپل ځان غم کوي. د بل چا غم کول ناشوني وي. بلال ته مې کتل. لاس او پښې یې وهل. سر یې هسک نیولی و. له ما نږدې 15 متره لرې و. کله کله به سر هم ترې ډوب شو. زه د واسکټ له برکته اوبو په سر ګډولم خو په خپل واک کې نه وم. بلال ته مې غږ وروکړ. بلاله زما واسکټ شته. زما لوري ته هڅه وکړه. دغه لوري ته رانږدې شه. زما واسکټ د دواړو لپاره کفایت کوي. که هر څه راځي یو ځای دی راشي. که ژغورل کېږو هم یو ځای دی وژغورل شو او که ډوبېږو هم یو ځای دی ډوب شو.
چې سړی ډوبېږي په رښتیا چې زګ ته هم لاس اچوي. نو هغه زما په لور هڅه پیل کړه، خو چې رانږدې به شو بیرته به شاته څپو واخیست، رانه لرې به یې کړ. بالاخره د ډېرو هڅو په پایله کې رانږدې شو، 2 متره فاصله کې شو، خو هغه بېحده ډېر ستړی شوی و. اوبو ډوب کړ، غټې غټې مهربانه سترګې یې راته ښکارېدې، ښکلي طلایي ویښتان یې څپو لکه د مرغۍ وزرې ښکته او پورته کول. له خولې مې چیغه ووته، ورته ومې ویل بلاله د خدای لحاظ وکړه، ما چاته پرېږدې. نفس یې قید شو، خو لاسونو یې لږ دمه واخیسته، بیا یې لاسونه او پښې وخوځول، سر یې راپورته کړ، نفس یې وکیښ، بیا هم څه ناڅه هڅه یې وکړه. ورنږدې شوم، لاس یې زما د حفاظتي واسکټ تر یوې پټې راورسېده، ځان یې پرې تکیه کړ، ژوره ژوره ساه یې واخیسته، خو ډېر ستړی شوی و. غوښتل یې خبرې وکړي خو نه یې شو کولی. ما ورته کړه بلاله ځان دې مه ستړی کوه، دمه شه، ژغورل کېږو. موږ د خدای جل جلاله له زړهسوي نه ناهیلي کېږو. زما یې ومنله، غلی شو، زما په واسکټ یې ځان تکیه و، لاس او پښو وهلو ته نه اړ کېده، تن یې له ما ډېر لرې و، یوازې لاس یې زما د واسکټ په یو پټه تکیه کړی و، ښه په تکلیف و. ما ورته کړه بلاله رانږدې شه، دومره لرې فاصله کې په تکلیف کې یې؟ ځواب یې راکړ نه، همدلته ښه یم، که در نږدې شم د بحر څپې به مې وجود در سره ولګوي او دا کار زما ضمیر نه قبلوي. پاتې داستان په 10مه برخه کې اورو.